السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، تاسو سره به ډیر داسې اپلیکیشنان وي چې د هغو په ذریعه سره تاسو د تصویر بیکګراوند صفا کوئ. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې خوندور اپلیکیشن درښیم. نوی اپلیکیشن دی چې تاسو په یو کلیک سره د تصویر بیکګراوند صفا کولی شئ او بل بیکګراوند هم تاسو تصویر ته ورچولی شئ. په یو کلیک سره ګرانو دوستانو تاسو د تصویر بیکګراوند صفا کولی شئ او بل بیکګراوند هم ورچولی شئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دی، نوی اپلیکیشن دی، اوس نوی راغلی دی. ګرانو دوستانو ما هم پرون انسټال کړو. نو کله چې ما پرون انسټال کړو نو ما سره ډېر داسې اپلیکیشنونه چې د هغو په ذریعه سره به ما د تصویر بیکګراوند صفا کوو. خو کله چې ما دا اپلیکیشن انسټال کړو نو هغه اپلیکیشنان مې ټول ډیلیټ کړو او دا یو اپلیکیشن مې په موبایل کې پرېښود. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. نور اډیټینګ هم تاسو پکې کولی شئ، هر رقم تصویران هر شی پکې جوړولی شئ، لیکنې هم پکې کولی شئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دی ګرانو دوستانو. نو ګرانو دوستانو نور مو وخت نه نیسم او زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. خو تر ویډیو شروع کولو نه مخکې په خورا درنښت له تاسو څخه یوه هیله کوم، که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ زموږ چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت در ورسوي. نو ګرانو دوستانو رابسئ اپلیکیشن ته. نو ګرانو دوستانو د اپلیکیشن ډاونلوډول هم تاسو ته ښیم چې اپلیکیشن به تاسو څنګه ډاونلوډوئ او له کوم ځای څخه به یې ډاونلوډوئ. خو یې زه تاسو ته د دې طریقې کار ښیم چې څنګه تاسو په دې کې کار وکړئ. نو ګرانو دوستانو تاسو به راسئ، ګوره دا دی سټارټ فرام فوټو، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو تصویر ورته انتخاب کړئ. هر تصویر بیکګراوند چې تاسو صفا کوئ هغه تصویر به ورته انتخاب کړئ. ما دا تصویر ورته انتخاب کړو. ګرانو دوستانو تاسو ګورئ چې تصویر بیکګراوند صفا کیږي. نو ګرانو دوستانو تاسو ولیدلو، ګورئ دا دی موږ سره په درې شکل کې راواړول. یو دا دی، یو دا دی او یو دا بل دی. دا دی ګران دوستانو څومره صفا سوتره د بیکګراوند تصویر بیکګراوند صفا سو. نو دلته اوس تاسو بل بیکګراوند هم ورچولی شئ. په دې بیکګراوند دا تاسو ته ښکاري، په دې بیکګراوند په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا کلر تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته تاسو اوس هر رقم بیکګراوند ورچولی شئ. دا دی ګران دوستانو داسې بیکګراوند تاسو ورچولی شئ، هر رقم رنګ تاسو ورکولی شئ. ګران دوستانو دلته اوس تاسو د بیکګراوند رنګ تاسو اوس ور زیاتولی او کمولی شئ. داسې رقم ګورئ ګران دوستانو. نو اوس ګرانو دوستانو دلته تاسو هغه هم ورکولی شئ، لیکنې هم پرې کولی شئ. ګران دوستان تاسو وینئ دلته داسې لیکنې پرې کولی شئ، بیا هغه ته فونټ هم ورکولی شئ. په دې فونټ باندې به داسې کلیک وکړئ. دلته تاسو دلته فونټ هم ورکولی شئ. دلته داسې رقم رنګونه ورکولی شئ. داسې رقم ډېر خوندور اپلیکیشن دی ګرانو دوستانو، ډېر زبردست اپلیکیشن دی. هر رقم اډیټینګ تاسو پکې کولی شئ. نو کله تاسو تصویر سیو کوئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو نو تاسو تصویر رابسئ. په دې به کوم واټر مارک ورڅخه لرې کوو په دې باندې به کلیک وکړئ، او کوم دغسې سیو کوو نو په دې سیو ټو ګالري په دې باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو تصویر به سیو سي. نو ګران دوستان تاسو وینئ هغه تصویر له موږ سره داسې په دې شکل کې جوړ شو. بیکګراوند یې په صحیح طریقه سره صفا شو. په یو کلیک سره څومره خواپاکه تصویر ورڅخه ووتو. نو ګران دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. تاسو هم دا اپلیکیشن ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو اوس راځو ګرانو دوستانو دې ته چې دا اپلیکیشن به تاسو څنګه انسټالوئ. دلته به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله رالاستئ په دې سرچ کې به ولیکئ فوټو روم. په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا فوټو روم دا به په دې سرچ کې ولیکئ.
نو دا د ګرانو دوستانو راوړو موږ مخکې نه ډاونلوډ کړی دی تاسو به هم دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه نو ګران دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو ضرور سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ په څنګ کې د غنټې نشان وکړئ زموږ هره نوې ویډیو ته تاسو پورې په وخت ورسیږي او له نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ګران دوستانو د الله په امان